بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: فضيلة الشيخ ما هو حكم الحج؟ د حج څه حکم دی؟ حکم نه مراد دی چې مطلب احکام تکلیفیه را په 15 قسمه دي: واجب، مستحب، حرام او مکروه او مباح. نو په دې 15 اقسامه کې د حج څه حکم دی؟ الجواب: الحج فرض باجماع المسلمين. حج فرض دی د مسلمانانو په دې اتفاق دی. د فرض مطلب دا دی چې کوم کس باندې حج فرض وي او هغه پرېږدي نو دا به ګناهګار وي، او په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده. ای بالکتاب والسنه واجماع المسلمین. مطلب دا دی چې حج فرض دی، دا قرآن باندې دا خبره ثابته ده او حدیث سره هم دا ثابته ده او د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده. او حج د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی، ځکه الله تعالی فرمای ولله علی الناس حج البیت. خلکو باندې د کعبه حج او هغه طرف ته قصد کول دا فرض دي، لیکن من استطاع الیه سبیلا، څوک چې د دې استطاعت لري د لارې مطلب پیسې ورسره. استطاع الیه سبیلا مراد دوه څیزونه دي، یو دا دی چې بدني لحاظ سره دا روغ دی، او بل دا دی چې پیسې ورسره دي. ومن کفر، او چا چې کفر وکړه، فإن الله غنی عن العالمین، الله تعالی بې پروا دی د ټولو خلکو نه، ضرورت یې نشته. وقال النبي علیه السلام ان الله فرض علیکم الحج فحجوا، الله په تاسو باندې حج فرض کړی نو تاسو حج وکړئ. وقال النبي صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على 5، د اسلام بنیاد په 15 څیزونو باندې دی: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. د دې خبرې گواهی ورکول چې د الله تعالی نه علاوه بل معبود بر حق نشته او محمد د الله رسول دی. و اقام الصلاه، دویم رکن منځ قائمول. و ایتاء الزکاه، او زکات ورکول. و صوم رمضان، د رمضان د میاشتې روزې نیول. و حج بیت الله الحرام، او د بیت الله حج کول. نو فمن انکر فرضیه الحج، څوک چې د حج د فرضیت نه انکار کوي، یو هغه کسي چې وایي چې زه حج منم خو حج لذینه پیسې ورسره، نو دا صرف ګناهګار دی. لیکن څوک انکار کوي دا وایي چې زه د حج نه منم بالکل او دا فرض نه دی، فهو کافر مرتد عن الاسلام، دا کافر دی، د اسلام نه رجوع کړی دا، مرتد شوی دی. الا ان یکون جاهلا بذلک، ها که یو کس جاهلی د دې حکم نه پته ورته نه چې حج فرض دی. وهو مما يمكن جهله به كحديث عهد باسلام. مثلا یو کس دی نوی مسلمان شوی دی، وناشي في بادیه بعیده، یا په لرې صحرا کې اوسیږي، لا يعرف من احکام الاسلام شيئا، د اسلام احکام ورته پته نشته، فهذا يعذر بجهله، نو دا کس معذور دی د جهل د وجې. ويعرف، نو دته به مونږه دا خبره بیانو چې حج فرض دی، ويبين له الحكم، د دې حکم به ورته بیانو. فإن اصر على انکاره، کبیم د ټینګار په خپل انکار باندې وکړو، حکم بردته، نو دا فیصله به کیږي چې دا کس مرتد دی. واما من ترکه ای الحج، څوک چې حج منی خو صرف پریدي، متهاونا مع اعترافه بشرعیته، اعتراف کوي چې حج دا مشروع دی لیکن پریدي سستی کوي په دې باب کې، فهذا لا يكفر، دا کافر نه دی، ولكنه على خطر عظیم، لیکن د باندې ډیره غټه خطر ده. وقد قال بعض اهل العلم بكفره، بعض علما ویلي چې دا سړی کافر دی. حکم العمره، د دې نه پس د عمره حکم چې عمره څه حکم لري. نو دې باره کې سوال شوی: فضیلة الشیخ ما حکم العمره، د عمره څه حکم دی؟ الجواب: اما العمره فقد اختلف العلماء في وجوبها، د علماء د دې په وجوب کې اختلاف دی. مطلب بعض علما وایي چې عمره د حج په شانته فرض ده. فمنهم من قال، بعض علما ویل انها واجبه، دا فرض ده عمره، ځکه الله چې قرآن کې د عمره تذکره کړې ده نو حج سره یو ځای تذکره کړې ده، لکه څنګه چې الله تعالی د حج حکم کړی دی، په هغې باندې امر کړی، نو عمره هم کړی دی. واتموا الحج والعمره لله انها واجب. ومنهم من قال انها سنه، بعض علما ویلي دا د احناف قول دی، ځکه یو ضعیف حدیث کې راغلی دی چې العمره تطوع، عمره دا سنت ده، لیکن هغه حدیث ضعیف دی. او کوم علما چې وایي چې دا واجب ده نو د هغې دلیل شته. ومنهم من فرق بین المکي وغیره، او بعض علما فرق کړی، دا دریم قول دی چې کم کس په مکه کې اوسیږي او کم کس د مکې نه بار اوسیږي، نو د دواړو کې فرض دی. نو کم کس چې د مکې نه علاوه نور ملکونو کې اوسیږي په هغې باندې واجب ده، غیر واجبه على المکي
او مکه کې چې څوک اوسېږي په هغې باندې واجب نه ده. ابن عثیمین رحمه الله فرمایي والراجح عندي انها واجب على المکي وغیره. راجح مذهب دا دی چې دا عمره فرض ده، په مکي باندې فرض ده او په غیر مکي باندې فرض ده. لكن وجوبها ادنى من وجوب الحج. لیکن د دې د وجوب مرتبه د حج د وجوب نه ښکته ده. مطلب حج فرض دی خو هغه اعلی درجه کې فرض دی، څوک یې پرېږدي ډېره ګناه به ورته میلاویږي. ځکه لأن وجوب الحج فرض مؤکد، ځکه د حج فرضیت دی باندې اجمام ده، ډېر دلایل هم شته دی. او عمره باره کې هم دلایل شته دی چې دا فرض ده. لکه نبي علیه السلام عایشه رضی الله عنها ته فرمایلي علیکن قتال لا جهاد لا قتال به، تاسو باندې جهاد فرض دی. نو علا د وجوب دپاره راځي، هغې کې بیا فرمایي چې الحج والعمره لأن الحج احد ارکان الاسلام، حج د اسلام د ارکانو نه دی بخلاف العمره، عمره نه ده. یو حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه السلام د اسلام ارکان ذکر کړي دي، نو هغې کې عمره هم ذکر کړې ده. دا بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان واقام الصلاه وايتاء الزکاه وصوم رمضان وحج والعمره، هغې کې د عمرې لفظ هم راغلی دی او بل حدیث کې راځي. دې نه پس په دا مسله بیانېږي چې وجوب الحج على الفور ام على التراخي، حج فوري طور سره فرض دی که نه تاخیر سره فرض دی. یعنې که په چا باندې حج فرض شي نو دا به ډایرکټ حج کوي که نه وروسته لیټ کولی هم شي.